امن پر ژوندی وي څه اسباب شته او که نه په داسې یو سندره کې ثواب شته او که نه د سود په کاروبار کې بلا خجونه وکړل د بر کلي کې ښاغه یو نواب شته او که نه وایي چې تاسو شعر لیکئ نن سبا مزاحمتي شعر لیکئ انقلابي مطلب کم شعر دی ستاسو کم موضوعات دي دغه شعر نن سبا لیکل مطلب تاسو دغه شان لیکل کوئ او بیا د عوام ولس ته وړاندې کوئ دا ډېر ګران کار نه دی ګران کار خو دی خو زه اکثر ملګرو سره همدغه خبره پوښتنه همدغه کېږي زه ورته همدغه جواب ورکوم چې شاعر ته د کام سترګې ویلی شي دا د کام نماینده دی دا د کام ترجمان دی دا د کام ترجماني وکړي او د کام نمایندګي دې وکړي په ښه ډول باندې چې څنګه د باندې نوم پروت دی چې شاعر د کام سترګې دي قربان شي ډېره ښه ده داسې ډېری شاعران موږ په پښتو کې ګورو هغوی داسې مطلب داسې ډاډه نه دي لګیا څنګه چې تاسو لګیا یې څنګه دا جرأت تاسو ته څنګه ملاو شو چا نه داسې انسپایر شولې ضرورت دی هر شاعر ته چې هغه د کام خبره وکړي د امن خبره وکړي چې کوم خلک ته وایي چې دغسې دي نو دا د کام بدبختي ده الله دې وکړي چې هر ځوان هر زلمی چې هغه د هر فکر خاوند دی چې هغه د کام خبره وکړي او د امن خبره دې وکړي او خپلې خاورې ته دې سوکالي او ورورولي او امن راوړي قربان شي ډېره ښه ده تاسو مشهور شولې څه ستونزې تاسو ته مخې ته راغللې او څه مطلب تاسو درک کوئ د ستونزې خو د هر کار سره تړلي وي د هر کار زیار سره ستونزې خو خامخا تړلي وي خو داسې پیښې د الله پاک نه راولي نه دي راغلي دي همیشه مو د ولس نه د خلکو نه د پښتنو نه همیشه مینه موندلې ده او د مینې استاینه کوو د ټولو احترام پیش کوم ټول پښتون ولس ته قربان شي ډېره ښه ده څه ګڼئ ستاسو د شعر دا لاره د نورو له جلاده مختلف ده که نه تاسو د نورو شاعرانو په رقم روان نو د هر شاعر خو یو خپل خیال وي خو زما خیال چې کوم دی هغه صرف دغه دی چې پښتون ولس دی په امن کې شي او د امن غږ دی او هغه چې هر فکر خاوند دی هغه له موږ امن غواړو او امن دې راشي د خپل د شعر د کلم په ژبه ډېره ښه ده پوښتنې مې ډېرې په ذهن کې راتلې د مخکې نه خو دا وخت داسې کوتاه او داسې مختصر دی چې دغه پوښتنې که مونږ کوو نو ډېر وخت به پکې ولګي قربان شي نو زه وایم چې شعرونو ته راځئ څه شعرونه به درته ووایم بیا به یو نظم له راشم چې په غصه به ادبار نه کې په نشه به ادبار نه کې په غصه به ادبار نه کې په نشه به ادبار نه کې په اس به ادبار نه کې په اصله به ادبار نه کې د بل دوا کې سیز دی جي په ده به ادبار نه کې د شپې به چاله نه ورځي په شپه به ادبار نه کې او د بعضې ښکلو په واده به ادبار نه کې ډېره زیاته من د نظم درته وایم چې ځان که نور زورور غواړي ځان که نور معتبر غواړي ای پښتونه بختوره ځان که نور بختور غواړي بیا زما خبره واوره په رښتیا خبره واوره دا غوسه له منځه لر کا دا نشه له منځه لر کا دا مازغري په کلار کا دا کینه له منځه لر کا دا زما د پاره نه دي دا هر څه له منځه لر کا دغه زغره دې سنبال کا دا نیزه له منځه لر کا دا زما د پاره نه دي دا هر څه له منځه لر کا یو سړی درله راغلی د قاضي ملا په رنګ کې په سر تاج درته د ننګ کې بیا په ملا شاباس در کې بیا د ما سره په جنګ کې ته د دروغو صفت اورې صیبه ما درته بدرنګ کې د سپو د جنګ کاني دي بس په ملا باندې ډبیږو سره نور غوسه کېږو انور خیاله د سپو د جنګ کاني دي بس په ملا باندې ډبیږو سره نور غوسه کېږو خدای دې نه کړي که وخت راغلی دا غوسه به دې رنګ راوړي دا نشه به دې رنګ راوړي دغه زغره به په کار شي دا نیزه به دې رنګ راوړي بیا د کسته لیونی چې دا لانجه به دې رنګ راوړي اوس د کام سره ودرېږو اوس د کام سره ودرېږو د خپل ځان سره ودرېږو باچا خان بابا خبره د خپل ځان سره ودرېږو د خپل ځان سره ودرېږو د خپل ځان سره ډېره زیاته مننه قربان وشم نور څه شعرونه به ووایم بیا به کوشش وکړم چې بل نظم ته راشم بیخي درته د انور خیال بونیري فطرت وایي چې الفیره بابا راشي هغه ووایه خو ټولو پښتنو اورېدلی دی هغه نه وایم څه شعرونه وایم بیا انور خیال ته بیخي نوي وایم چې ستا په وعدو داسې شکي شکي یم ستا په زبان داسې شکي شکي یم ښکاري دنیا راته سلا کړې ده په کل جهان داسې شکی شکی یم اوس مې مازغه داسې درانه درانه دي اوس په خپل ځان داسې شکی شکی یم د ستا د خولې نه یې په اول ځله ورم په دې قربان داسې شکی شکی یم د ستا د خولې نه په اول ځله ورم په دې قربان داسې شکی شکی یم او لیواله ته زما نه به بیلیږه لیواله ته زما نه مه بیلیږه زه په ایمان داسې شکی شکی یم دغه نظم ته راځمه چې آب به وي انور خیاله دغه نظم د ټول پښتون ولس ته ډالۍ وي چې شراب به وي نشې به وي
خندا به وي نخرې به وي باغ او بلبلان به وي خوند به وي مزې به وي عقل به کار نه کوي عجبې نظارې به وي همدا راته ملا ویل همدا راته بابا ویل زما پوښتنه دغه وه په دغې به مې زړه خوړه چې یار به سره وي که نه په دې به مې مازغه خوړه د یار طلب اخیستی وم هېڅ به مې نه خوړه د ژوند به مې تراخه خوړه د ژوند خواږه مې نه خوړه بیا راته ملا ویل خو رشته غلمان به وي سم ښکلی جهان به وي دا دنیا به تیره شي بل ښکلی ګزران به وي سم د لیونو په شان سم د غرسنو په شان ما مولا ته بیا ویل سم د لیونو په شان سم د غرسنو په شان ما مولا ته بیا ویل خمار به راسوي که نه قرار به راسوي که نه دغه مره مې پوهه که دلدار به راسوي که نه زه چې پرې رغېږم دلدار به راسوي که نه دغه مره مې پوهه که چې یار به راسوي که نه بیا راته ملا ویل هلته په یار څه کوي هلته کې لیلا به وي ته به یې په منځ کې وي یو په ځای او یا به وي شل به یې راته جوړې کړي دا به وي او دا به وي شل به یې راته جوړې کړي دا به وي او دا به وي زه ترې نه راپاڅېدم ویم دا خبرې نه اورم دا سندرې نه اورم زه په مزو څه کوم زه په نشو څه کوم داسې جنت نه غواړم زه په خورو څه کوم بیا مولا مسکی شلو غلی خندنی شلو و یار به در تلار کې ناست وي تا ته د کوربه په شان تا ته به خوشحاله وي ته به یې د میلمه په شان لیواله که دې جوړ کړلو نکل د هغه په شان بیا ترې نه راپاڅېدم ویم تا نه شم زار مولا تا نه شم قربان مولا زه په څو سوار مولا جار مولا او جار مولا دغه نظم درته وایم چې بس ته دا خبرې نه کوو بس ته څنګه چې صالح نادانه تا وویل که چې شاعر له څه په کار دی او څه لیک کوي او نور شاعرانو نه ته ځانګړی لیک کوي نو په دغې درته وایم چې بس ته دا خبرې نه کوو د وفا خبرې نه کوو د جفا خبرې نه کوو د اشنا خبرې نه کوو د لیلا خبرې نه کوو زه د ستا نه قربانېږم د هوا خبرې نه کوو لږې ستغې سپورې وایو لږې سپینې سپورې وایو بس ته نور لیونی کېږم بس ته نورې نورې وایو ټول زلمي رانه خراب شو شاه زلمي رانه خراب شو ټولې پیغلې متبا شوې ګلالي رانه خراب شو اوس د ننګ په ځای کې نه وي ننګیالي رانه خراب شو اوس د جنګ نوم نه ویرېږي جنګیالي رانه خراب شو بس د مینې بحث پرېږده د پښتو خبرې راوړه د غیرت خبرې وکړه د شملو خبرې راوړه رخي فیصلې وکړه د جرګو خبرې راوړه ای د جان خبره پرېږده د جانان خبره پرېږده تاریخونه راژوندي کا کتابونه راژوندي کا پښتانه خو ننګیالي وي صفتونه راژوندي کا خپل صفت ورته څرګند کا خپل قوت ورته څرګند کا ته نامه کې نامور یې ته جامه کې جامور یې ته د هېڅ نه یېرېږي ته بادر یې زړور یې زه دې څومره صفت وکړم ته خو څومره بختور یې لر او بر له منځه لر کا بس پښتون یې معتبر یې لر او بر د منځه لر کا بس پښتون یې معتبر یې نو زه ځکه درته وایم مونږ اوسګار مینې ته نه یو مونږ کې غم شوی ملګرو زمونږ ډېر پښتانه مړه دي چم په چم شوی ملګرو بس د عقل نه کار واخله بس ته لږ شان راژوندی شه بس ته زغره دې راواخله بس ته لږ شان راګړندی شه یا پاګل د ځان نه جوړ کا او یا ګوره لیونی شه د دې هر څه نه کلار شه الیواله غرسنی شه الیواله غرسنی شه وایي الله پیره بابا راشي دغه انداز یې ډېر زیات خوښ دی دغه نظم درته وایم صالح نادانه تاسو ټولو پښتنو ته د ډالۍ وي چې الله پیره بابا راشي الله پیره بابا راشي چې خبر په انتها شي د روپۍ به پاتې نه شي چې د ښکلو په سلا شي د یو ښکلي ملاقات کې دواړه ورک په خپل خپل ذات کې د سلام او کلام وروستو ښه د ډېر احترام وروستو بس په شمار یو څو لمحو کې بیرته تلو او خپنې و کې بیا یو څو قدمه وړاندې بیا په بیرته راکتو کې دا د کوم رقم انداز و چې په دې کې د سرازو نه تپوس کړې نه سلا کړي بس زمونږ د زړګي غلا کړي زه په مینه څه پوهېږم ته په ټوکو کې رښتیا شي الله پیره بابا راشي الله پیره بابا راشي ته چې داسې په خندا شي لکه زرکه په یو سا شي ته خبرې لیونیه راتاوان به هم په ما شي ته چې داسې شور او شر کړي اوس به ټول کلی خبر کړي بیا د مینې تهمتونه دا کاږه واږه نیتونه دلته کار په پیسه کېږي او موږ نه لرو نوټونه یو زمونږ خالي جیبونه بل د خلکو پیغورونه یو ناترسه زمانه شي بل زمونږ خوار نصیبونه دلته ساز کې هم ګویا شي دلته اوري دیوالونه ستا د مینې راز به توی کې د الزام سپېره بادونه نه خبره به رسوا شله الله پیره بابا راشي الله پیره بابا راشي بیا خبر له پښتونخوا شي بیا خبرې له نظام شي بیا خبرې له باچا شي په توبو به توبهګار شي مجبورا به په جړا شي عدالت نه که خبر شوي حقیقت نه که خبر شوي د ځنګل په شان قانون دی ریاست نه که خبر شوي دلته ځای په ځای وژنه نه ته پوښته نه پوښتنه بس عیاشه عیاشي ده زوروره بدماشي ده زه لیوال بیخي کمزوری مهربانه پاک الله شي الله پیره بابا راشي الله پیره بابا راشي